د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د بیلابیلو ناروغانو د درملنې لپاره ښې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. د پخوانه زمونږ د روغتون بسترونه په ټولو واټونو کې کوم چې ضرورت و ډېر زیات مګر مثلا په نیورو سرجري کې موږ بسترونه اضافه شوي دي. همدارنګه زمونږ په آی سی یو بخش باندې ډېر کار شوی ده او هلته څه کوم د تعمیراتي کارونه ول هغه تقریبا مخ په خلاصېدو دي، خلاص شوي دي. هغه به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې 20 بستره شوسپیرن لپاره 10 بستره د عمومي جنرال آی سی یو درته یادوم. له دې نه غیر د موږ د روغتون په ټولو بخشونو کې یعنې یو بخش هم نه د پاتې دا رقم چې هلته د موږ پرسونل نه اضافه شوی. تقریبا موږ په تیر کال کې یوازې په دې روغتون کې 27 نفر متخصصین نوي استخدام کړي چې بالکل پخوا په تشکیل کې نه وو. په همدې تعداد باندې تقریبا 10 نفر نرسان موږ نوي په تشکیل کې اضافه کړي دي. د امبولانس بخش د ریفر بخش زموږ لږ ذره ضعیف او هغه متقویه کړی ده. یعنې د روغتون په هر بخش او هر ډپارټمنټ کې نوي پرسونل اضافه شوي دي او نوي تغییرات رامنځته شوي دي. د سامان لوازمو د نظره که درته ووایم که د تېر وخت سره موږ مقایسه کړو په کافي اندازه باندې نوي سامانونه نوي لوازم روغتون ته راغلي دي او کوم چې زموږ د روغتون ضرورتونه وو د غټو سامانونو د تشخیصي سامانونو وسایلو د نظره دغه که د لابراتوار کې دي که نور بخشونو کې دي هغه ټول اکمال شوي دي او ټولو برخو ته نوي سامانونه راغلي دي. د یاد روغتون مسؤلین وایي چې د بخا په پرتله د ناروغانو د درملنې لپاره هلته مجهز طبي وسایل شتون لري چې د نورو نږدې ولایتونو ځینې ناروغانو هم د ننګرهار حوزوي روغتون ته مراجعه کوي. د روغتون نه یوازې دا چې د ننګرهار د اوسېدونکو لپاره خدمات عرضه کوي بلکې دا یو حوزوي روغتون ده چې د ننګرهار سره همجوار لغمان ولایت، همدارنګه د کونړ ولایت، نورستان ولایت، د کابل د ولایت د سروبي ولسوالۍ همداسې د کاپیسا ولایت تګاب دې خواته د لوګر دا ایسي خلک هم دې روغتون ته راځي مراجعه کوي او دلته ورته خدمات عرضه کېږي. د ننګرهار حوزوي روغتون فعلا 19 مختلف ډپارټمنټونه لري چې په دې کې موږ په 11 مختلفو بخشونو کې ناروغان دلته بستر کوو او دې ترڅنګ دلته زموږ د ټریننګ بخش هم روان ده، تخصص بخش هم په دې روغتون کې شته او مختوړل کېږي. زموږ روغتون تقریبا 840 پرسونل لري او 619 بستر روغتون ده فعلا. په دغه روغتون کې د نورو درملنو ترڅنګ د خوارځواکو ماشومانو او یا هم لویانو د درملنې اسانتیاوې هم شتون لري چې د ګڼ شمېر خوارځواکو ناروغانو درملنه هلته سرته رسیږي. اوس د پخوا په نسبت موږ واټ شوی ده، نوی تعمیر ورته جوړ شوی ده په سټنډرډ شکل په معیاري شکل باندې او زموږ د خوارځواکۍ واټ هم همدغه رقم لکه چې حوزوي روغتون نور بخشونه د ریفر ناروغان لري دا هم دغسې د ریفر ناروغان لري چې د نورو ولایتونو ناروغان موږ ته ریفر کېږي او موږ یې دلته بستر کوو. تر پخوا مو د خوارځواکۍ بخش بیخي تقویه شوی ده، نوی پرسونل هم پکې استخدام شوی ده او دغه پرسونل چې کوم نوی راغلی ده که زاړه دي په کافي اندازه باندې ټریننګونه دوی ترلاسه کړي کوم چې دوی د هغه لپاره ضرور دي هغه هم ترلاسه کړي دي او موږ د خوارځواکۍ واټ اوس ښه مکمل د یونیسف په مالي مرسته باندې یو نوی سټنډرډ تعمیر ورته وسپارلو لپاره لرو چې پخوا په نسبت کې موږ وګورو په دې کې موږ تقریبا کولی شو چې په ډېر مشکله تر 10 پورې ناروغان موږ په دې کې په ټولو دغه 3 وړو بخشونو کې دې بستر ولرو ولې دا تعداد دوه چنده شوی تر 80 پورې تر 80 پورې ناروغان موږ په یو وخت کې کولی شو په دې کې بستر کړو او په دې کې اوس فعلا دغه اندازه ناروغان موږ سره بستر هم دي او په کافي اندازه او ډېر ښه خدمات ورته عرضه کېږي. د خوارځواکۍ ماشومانو د هغه د نظره خو که سړی فکر وکړي اوس یوازې دا نه ده چې په روغتون کې دلته خدمات ورته عرضه کېږي او د خوارځواکۍ د ناروغانو ډېری جړې ریښې چې دي هغه په اطرافونو کې دي هلته اساسي کار کول ضرور دي پکار دي چې تر څو پورې وکولی شو فامیلونه په دې باندې موږ قانع کړو چې هغوی خپل اولادونو ته کوم څه سره کوم چې لازم یې سپارښتنې دي د ډاکټر صاحبانو لخوا نه هغه عملي کړي او ناروغان په خوارځواکۍ باندې اخته نه شي. روغتون ته خو هغه خوارځواکه ناروغان راځي کوم چې پخوا نه په خوارځواکۍ اخته شوي دي او روغتون د دې لپاره مجبور مکلف ده چې خدمات ورته عرضه کړي. د پخوا په نسبت باندې د خوارځواکۍ ناروغانو په تعداد کې زموږ سره که موږ مقایسه کړو کموالی موږ ته راغلی ده او تر هغه کچه باندې ناروغان نه دي لکه څنګه چې پخوا موږ درلودل. اوس ښه دي خدمات هم پراخه شوي تر یوه حده پورې په نورو بخشونو په نورو ولسوالیو کې هم ټیفیوګان رامنځته شوي دي ناروغان هم تقسیم شوي دي خو په صورت عموم که موږ د پخواني حالت سره مقایسه کړو زموږ په تعداد کې کموالی راغلی.
د یادونې وړ ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په روغتیايي خدمتونو کې د پام وړ خواله رامنځته شوی او همدا لامل دی چې ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو ناروغانو په شمیر کې کموالی راغلی او د ډیری ناروغانو درملنه په خپل هیواد کې ترسره کیږي.